اوچتیږي چې دوی د هلمند په لرې دښتو کې طالب نشو زغملی. نن د هغه چا له قصرونو د طالبانو د تکبیر ملکوتي اوازونه او زنده‌باد اسلامي امارت چغې اوچتیږي چې هغه د کونړ په کړنګل او په لرې پرتو سیمو کې طالب نشو زغملی. نن په مېلمستون کې غومبر وهي، نن امالته زنده‌باد اسلامي امارت چغې وهي. هغه ورځې او شیبې هم رالنډې دي چې همدغه قصرونه، همدغه ارګ چې د افغانانو د وینو د تویولو فیصلې یې کولې، د دې عصر ملنګان هلته هم درته غومبر وهي. دا ورځې ډېرې نږدې دي، ټولو خپل بیکونه تړلي دي. د دوپړپال له وژلو نه وروسته د ژورنالستانو لاسونو کار پرېښی، قلمونو یې رنګ ختم کړی. نور نشي کولی چې د دې ملت په خلاف باندې پروپاګانډ وکړي. ځکه وایي سل دي عمره د سلو سردار د ممره. د دروغجنو د کاذبو سرلښکر یې ورته وویشته دي، د نورو هم ننداره کوه. د خبریال، د ژورنالست او د لیکوال په نامه باندې د زما وینې تویې کړي دي. نورو دوپړپالانو ته وایم، نورو جاسوسانو ته وایم چې د دې له مرګ نه عبرت واخلئ. نور هغه خلکو ته چې د اسلامي امارت په وړاندې غواړي چې ودرېږي، مقابله وکړي، هغوی ته وایم چې د شبرغان، جوزجان او د نیمروز او د قندار او د هلمند له فرعونیانو نه سبق واخله. د اسلامي امارت د غازیانو او اتلانو په وړاندې ستاسو درېدل، د تاسو مقابله کول، دا د تاسو د وس کار نه ده. ځکه چې تاسو د شیطان لښکر یاستئ، تاسو د فرعون لښکر یاستئ. د الله د لښکرو په وړاندې باندې، د رسول الله د ورثاو په وړاندې باندې تاسو مقاومت نشئ کولی. دغسې ولایتونه دا خو مونږ په تعویضونو په دمونو هم درنه نیسو. ضرورت دی دې نشته چې جګړه در سره وکړو. مونږ چې درته ویل چې تاسو د امریکا جاسوسان یاستئ، د B52 تر وزر لاندې په دې ملت باندې وحشت، ظلم او بربریت کوئ، تاسو ویل نه، یا وطن یا کفن سر وهو سنګر نیسو، امریکا دې لاړه شي. نن د امریکانو په نشتون کې د فرعونیانو بوتان نړیږي. هغه څوک چې د خدایي دعوه یې کړې وه، هغه خلک چې زرګونه خلک یې زنده بګور کړي وو، په کانټینرونو کې کباب کړي وو، نن د هغوی په ماڼۍ کې ملنګان ګرځي. عبرت واخلئ. اوس هم عسکره تا ته وایم، د قطعې او د 01 او 05 او 06 او 0 قطعو قمندانانو تاسو ته وایم، د CIA او د بلیک واټر روزل شویو کمپانیانو تاسو ته وایم، اوس هم وخت در سره ده، اوس هم چانس در سره ده، اوس هم کوشش وکئ چې د دې ملت په وړاندې له درېدلو نه لاس واخلئ. لایف خپرونه در سره شیر کړئ. ملګرو کېدای شي په همدغه لایف خپرونه کې د تخار ولایت د فتح زیری در باندې وکړم، وا دې اورېده. تاسو لایف خالي شیر کوئ. کېدای شي په همدغه لایف خپرونه کې چې تر څو پای ته رسیږي د 2 او 3 ولایتونو د فتح زیری در باندې وکړم. کن فیکون. الله تعالی ته هیڅ سختي نه لري. پنجابی، زه دې ته حیران یم چې د دوستم په قصر کې نن پنجابیان څه کول. نن د دوستم په قصر کې پنجابیانو ریډبولې چکلې، شړومبې چکلې. چیرته پنجابی؟ کوم انګیزه؟ او ازبک مجاهدینو ته، ترکمن مجاهدینو، تاجک مجاهدینو، عموما کې د اسلامي امارت غازیانو سلام درته کوو. یقیني چې نن مو وښودله چې د اسلامي امارت په کوم قوم پورې ربط نه لري. نن مو د ازبک مجاهدینو تکبیر ملکوتي اوازونه په دې غوږو باندې داسې خوند کوه، په دې زړه مو داسې لګېده لکه مرهم غوندې. د همدغه جابر او ظالم په خلاف باندې خپل قوم راجګ سو. دا د ده قوم نه و، ځکه د ده قوم د بېګا ډوډۍ نه لري. دا د قوم په نامه باندې امتیازات اخلي. لایف خپرونه خامخا شیر کوي. نن چې کم از کم 20,000 کسان شیر کړي. د میډیا سانسور دړې وړې کوي. دا د تاسو په مرسته او په همکاري کېږي. خپل د اتلانو، خپل د غازیانو، د عصر د ملنګانو فتوحات نړۍ ته وښیئ، دنیاوالو ته وښیئ چې د امریکا زیره خواره دغه حالت سره مخ دي. نن سلګونه رینجر او حامي ټانګونه ایران ته ویوړل. دا به بیرته راکوئ. کمانډویان دي تاسو یې، خو دا رینجر او ټانګونه دا سلاوي دا به بیرته راکوئ. کمانډویان دي تاسو یې، خپل سرحدات په باندې وساتئ. دې موږ نه دي په کار. په ډوډۍ باندې هم دا خلک قیمته دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.